دلته کې چې کله په لوډر کې پیپونه راواچول نو انور علي لوډر سٹارټ کو مخکې روان شو. لوډر هم دلته کې راوسته او ډایرکټ هم پکې پرمې ور واچولې. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن چې تاسو ما په لوډر کې نه نو دا روان یو د خیر سره شیرګل ته. ولې چې مونږ به د خیر سره په کور کې د کمرو مخې ته چې کومه برانډه ده د هغې پیلرې به کوو نو د هغې لپاره مونږ پرمې راوړو. نو بس ډایرکټ مې د وړو کشرۍ روډ مې چې مخامخ په اډاله نه دا زما کشرۍ روډ د مخامخ خو تاسو پیژنئ چې لوډر چلی نو دا انور علي دی. بس ډایرکټ دلته کې د شیرګل په طرف باندې را روان شو تر دې چې مونږ شیرګل بازار ته راورسېدو. نو اوس مې راته د رور ویل چې یاره لاول پیپونه راخلو ځکه چې په هغه پیلرو کې به مونږ پیپونه هم لګو. بس ما ورته ډایرکټ لاول په پیپونو پسې ورشې دوی ویل زما اشنا دی نو ویل پیپونه به راله ښه راکړي. بس ما ورته بالکل ټینشن مه اخلئ راځئ چې ډایرکټ ایسته پسې ورشو. بس دې ځای کې هم ټرن د خیره سره وکړو. شیرګل والا چې څومره هم دي نو مونږ ته لازمي په کمنټس کې وایي چې کوم نږدې خلک زمونږ دا ویلاګز ګوري. بس دلته چې کله مونږ د شیرګل بازار ته راتاو شولو دې خوا ته ډایرکټ د اتیانو روډ ته ورتاو شولو. نو اوس به د اتیانو په دې روډ باندې مخامخ ځو. هغه ځای کې چې کوم سنیټرۍ والی دی د هغه نه به مونږ پیپونه راخلو. بس دا غزن د وتو سره ډایرکټ مونږ د غټ مارکیټ ته راورسېدو چې کوم د اتیانو په روډ باندې واقع دی. مخامخ چې مې نظر واچو نو هغه پیپونو والا هم کولا و چې دای مخامخ دکان دی نو ورور مې راته ویل د اسحاق سنیټرۍ والی دی د ده نه به دا پیپونه راواخلو. ما ته بالکل بېغمه شو. بس دا پیپ به دې مونږ رخیص وړو چې په عام ځایونو کې تقریبا په 1300-1400 میلاویږي خو د مونږ له ریټ ډېر ښه ولګ. اوس ما ته پته نشته دی چې کوم څه ریټ به لګولي هغه به زما د کشري رور ته پتې. بس ډایرکټ هم دلته کې په لوډر کې ور لوډ کړل او مخ په وړاندې روان شو. ډایرکټ دلته کې د پرمو والا خواله رالو دته مونږ وویل چې یاره څه چل اول خو مو ته انتظار وکړه ځکه چې ګیټ بند و. بیا په تر دې چې مونږ هغه راورسېدو بس لوډر وال ته مو ویل انور علي ته مې لوډر را ریورس کړه. د دې پرمې ور ورسېدو تقریبا 1 فوټ پرمې ور وخېجولې او 15 پرمې ور وخېجولې. مونږ ویل چې ډایرکټ 15 پیلرې چې ایسته ترې ډایرکټ وکړو دې کې د برنډۍ پیلرې ته او د ډیوډۍ. بس دغه ځای نه پکې ډایرکټ راکېناستو. اوس روان شولو د خپل کور طرف ته. خپل کور طرف ته چې را روان شو نو ماشاءالله د شیرګل دا پول ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزېدار سینري ورکوي چې زما خو ډېر زیات خوښ دی. نو اوس تاسو په کمنټس کې وایئ چې دې ځای ته څوک راغلي او د چا دا ځای ډېر زیات خوښ نو هغوی موږ ته لازمي کمنټس وکړئ. کو په دې چینل باندې نه وي یا چینل دسه لازمي سبسکرایب کړئ مخکې خپلو دوستانو ته شیر کړئ. نو بس په دې ځای کې مونږ په سور باندې روان تر دې چې مونږ خپل کلي ته راورسېدو. تاسو لیدی شئ چې ماشاءالله په زموږ په کلي کې کور نه شاته کرکټ شروع دی. نو ما ویل یاره زه به دلته کې خپل ویلاګز ختم کړم. انشاءالله میلاویږو په را روان ویلاګز کې. الله هم خوشحاله ساته. آل فرینډز تھینک یو.